دین دل سل په تاوان کو پکې کیږي دا خزي غم خادای ته هسې ډېرې خوشحالیږي دا خزي چې د تلو چرته جوړ کړي پروګرام هسپینالو پټه ځان له راواخلي د ماښام شپه نه وځي په دې باندې راپاسې ټوله شپه کې واړه بچي رااخلي دا ظالمه په تیاره کې اواز کړي ګاونډۍ ته زر کوه ناوخته کیږي دا خزي غم خادای ته هسې ډېرې خوشحالیږي د کور نه چې روزي پسې جاړي ماشومان درزن په کور کې پرېږدي لس اتې کړي ترې روان سړک ته چې روزي ځای په ځای قطار قطار شي غیبت بکلي شورو چې را روانې دوی په لار شي یو بل ته به غوږ نږدي ټولې ځان سره غږیږي د هزې غمخادۍ ته هسې ډېرې خوشحالیږي بورقه به د وسلې په شانتې رډي ساتي خپله او د مړي نوم چې واوري په لسم کلي کې کله اغدا خو د پلانکۍ د ترور د زوی د سانډو خور وه راتلله به خیبه دې له دیبر کلي کې ترور وه په پړو باندې دغې وخت کې دان نه راټینګېږي د ښځې غمخادۍ ته هسې ډېرې خوشحالیږي په کم مړي پسې چې باندې شوي وي دیګونه شورو به کړي دوی په دغې وخت کې صفتونه علاج یې وله ښه وکړو هرات هم په صحه دی څنګ ښکلی هانه پروت دی ته به وایي چې اوده دی راتاو شي د مجبې نه په صفت یې نه مړېږي دا ښځې غمخادۍ ته هسې ډېرې خوشحالیږي په کوم مړي پسې چې ګوري نه وي هیراتونه شورو به کړي دوی په دغه وخت کې غیبتونه دارو درملې نه و ځان له پروت به و کوټه کې سنګزیړ دوی خبر نه و سا ترې تلې پشپکړي چې هزي پاس نکړي هغه مړې به شرمېږي دا ښځې غمخادۍ ته هسې ډېرې خوشحالیږي بیا دا د کلي ښځې مخامخ چې شي بازار ته غوږونه به لږ بوس کړي سم او تر به ګوري لار ته د ګاډي کېناستو سره اوږدې اوږدې مرۍ کړي لا ګاډی به ولاړ وي چې شورو پکې الټۍ کړي د ټوګې چرګوټو په شان سرونه پرې تاویږي دا ښځې غمخادۍ ته هسې ډېرې خوشحالیږي د ګاډي نه چې کوزي شي ټانګه کې به ټالۍ خوري ټانګه چې شي روانه هماها وسر کونډۍ خوري ناڅاپه راغوزاره شي سړک تر ټانګې نه لاسونه خپې وښي راشه که وځي د بورقې نه انګاره مخ او سټ پکې د دې نه معلومیږي دا ښځې غمخادۍ ته هسې ډېرې خوشحالیږي دا ښځې غمخادۍ ته هسې ډېرې خوشحالیږي ګرانو اوریدونکو که تاسو زمونږ د یوټیوب چینل تر اوسه پورې نوی سبسکرایب کړئ نو زمونږ د یوټیوب چینل عبدالحکیم ټي وي اوس سبسکرایب کړئ د ګینټې نشان هم ووهئ د دې سره به تاسو ته ښایسته ښایسته ویډیوز ملاویږي ډېره مننه